السلام علیکم قدرمنو درنو دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته دا معلومات درکوم چې که یو سړی خسته ښځه وویني او هغه ښځې سره ناروا کار ته ناروا خواهش ته زړه وشي نو په کومه طریقه باندې به دا سړی خپل خواهش پوره کوي. په دې ویډیو کې تاسو سره ډېر مهم او ضروري معلومات شریکوم. مهرباني وکړئ دا ویډیو را سره تر اخره وګورئ. زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ چې په راتلونکي وخت کې زموږ ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسي. تاسو ته خواست کوم چې ویډیو تر اخره ګورئ، د هغې نه پس بیا موږ سره خپل نظر شریک کوي. قدرمنو نن سبا وخت داسې دی چې بازارونو ته خسته ښځې هم راوځي، پیغلې جینکۍ هم راوځي او هغوی په بازارونو کې سوداګانې کوي. نو زیات وخت دغه ښځې په دکاندارانو سره ګپ شپ لګولو دوران کې هم خپل مخ ښکاره کړی وي. دکاندار ته په داسې انداز کې خبرې کوي چې د هغه نه داسې سامان ارزان واخلي. په داسې دوران کې ډېر داسې دکانداران یا ډېر داسې خلک چې بازار ته وتلي وي هغوی ذهن خرابېږي او دغه خسته ښځې چې کله ویني نو د هغوی شوق زیاتېږي او په دې طریقه باندې هغوی بیا خپل ځان نشي کنټرولولی. نو په داسې دوران کې دغسې سړو ته پکار دي چې هغوی الله تعالی ته متوجه شي او خپل کور ته ځانونه راورسوي. که واده یې کړی وي نو پکار ده چې دغه حاجت خپلې مېرمنې خپلې ښځې سره پوره کړي، ځکه چې زنا یو داسې عمل دی چې هغه به چې څوک یې وکړي د هغه د کورنۍ نه به د هغې بدل اخیستل کېږي. دغه یو قرض دی. نو د دغه کار نه ځانونه ساتل پکار دي او په حلاله طریقه باندې په شریعت محمدي سره نکاح کول پکار دي او یو ډېر ښه طریقې سره خپل ژوند په مخ کې وړل پکار دي. ستاسو مننه چې تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شوئ. امید لرم چې دا معلومات به ستاسو خوښ شوي وي. تر بیا هم په لوی لاس سپارم. د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ.